په ځان باور ولره او د ځان یو داسې پرسنالیټي جوړه کړه چې هغه ته په کتو سره ټول عمر خوشحالیږي. ما د ډېرو خلکو څخه دا خبره اورېدلې ده. ډېر خلک داسې خبرې کوي: زه دا نشم کولی ځکه چې زما سره دا نشته، زه هغه کار نشم کولی ځکه چې زما سره فلانی څیز نشته. دا خلک په ژوند کې د کم علاوه بل شی نه ویني. مګر ملګری ته داسې هیڅکله هم فکر مه کوه. که چیرې ستا سره څه شی نه وي نو د دې مطلب هیڅکله هم دا نه دی چې ته هیڅ نشې کولی. که چیرې ستا سره یو کوچنی امید وي نو د هغه د کولو لپاره دومره کوشش وکړه چې هیڅ شی تر اوسه پورې سوچ نه وي کړی. یو څو مثالونه یې دغه دي: منیبه مزاري، که چیرې تاسو دغه د ژوند کیسه ولولئ نو تاسو ته به معلومه شي چې په ژوند کې یو څه کول او نه کول باندې هیڅ نه کیږي، بس یوازې یو ګول او یو امید کافي دی. محق ول د دې ژوند وګورئ او ویل ولئ، تا ته به خامخا معلومه شي چې په کم عمر کې د خلکو خوبونه نه پوره کیږي. په هغه عمر کې دغه کوچنی ماشومې دومره څه کړي دي چې د خلکو خوبونه یې یوړل. کومې خبرې چې زه حیران کړی یم هغه دغه ده چې زیاتو څخه زیاته کامیابي د هغو خلکو په حصه کې راځي چې د چا سره هیڅ نه وي. هو چې د چا سره هیڅ نه وي، بس د یو امید بغیره. چې یو څو مثالونه یې دغه دي: د ایفل چیرو سټیو جاب د یو کوچني ګراج څخه کړې وه او نن د سمارټ فون پلار دی آیفون. د امازون شروع د آنلاین بک سټور څخه شوې وه، کوم چې د یو کرایې ګراج و. شروع یوازې د کتاب د خرڅولو څخه شوې وه او نن په دنیا کې داسې هیڅ شی نشته چې په امازون باندې دی نه خرڅېږي. نور داسې ډېر مثالونه شته دي چې خلک یوازې د یو امید څخه کار شروع کړی دی او نن هغه د دنیا اول نمبر کامیابه انسانان دي او نمبر 1 کمپنیان یې تر لاس لاندې دي. دا ټول زه تاسو د دغه لپاره وایم چې په ژوند کې یو څه کول یا نه کول هیڅ فرق نه کوي. که انسان چیرې دا ومني چې هغه باید کامیابه شي، بیا هغه ته کول یا نه کولو باندې هیڅ فرق نه وي. انسان چې څه ومني هغه بیا کیږي. نن خلک د چیلنج کولو مخې ته نه راځي، تر پریشر لاندې کار نه کوي، خپل ځان نه بدلوي، بس په یوه دایره کې ژوند کول غواړي. بس د میاشتې یو څه تنخوا چې د ده ګزاره پرې وشي. خپل ځان نه پیژني، مخ ته تګ کول نه غواړي، 100% کار نه کوي. الله پاک چې کوم طاقت ورکړی دی د هغه استعمال نه کوي، بس یوازې وخوره، بیدسه، وخانده، بس همدا په دوی باندې ډیر دي. خلک دا د دې لپاره نه کوي ځکه چې هغه بیریږي. هغه بیریږي د چیلنج څخه، هغه بیریږي د مشکلاتو د مخ کېدلو څخه، هغه بیریږي د پریشر د لاندې کېدلو څخه. حالانکه انسان چې د دغه حالاتو سره څومره مخامخ کیږي هغومره زیات کامیابه کیږي، هغومره زیات کلک کیږي. ډېر ښه مثالونه یې لرو. هیره په دنیا کې تر ټولو قیمتي ده. هغه دومره قیمت هغه وخت جوړوي چې کله د سختي تر ټولو سخت لیول برداشت کړي. د سرو زرو ویلیونونه په اسمانونو باندې ګرځي. نن هر څوک هغه په غاړه په لاس کولو باندې غواړي، هغه اخیستل غواړي، مګر په دې هیڅوک نه دي خبر چې د جوړولو په وخت کې د اور په کوچني بټۍ کې په څومره برداشت سره جوړیږي. څومره چې سختي برداشت کوي هغومره یې قیمت لوړ دی. نو د چیلنج د مخامخ کېدو لپاره تیار سئ. پریشر په ځان باندې ومنئ، محنت کول شروع کړئ، د کامیابو خلکو د ژوند کیسې ولولئ، د کامیابو خلکو بایوګرافي ولولئ، نو تاسو ته به معلومه شي چې دا ټول د غربت څخه کامیابي ته رسېدلي دي. ځکه د داسې خلکو سره د کامیابي لپاره زیات احساسات وي. کله چې دوی پیدا شي نو دوی د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه خپل حالات ځکه بدلوي چې هیڅ ورسره نه وي. ژوند د ښو څخه ښه جوړوي او ځان راتلونکي لیول لپاره مخ ته بیایي. او په یاد ولره چې کامیابي په اسانۍ سره لاس ته نه راځي. نو د دې لپاره که په لاره کې هر څومره مشکلات وي، که ستا په ژوند کې هر څومره وخت خراب وي، بس یوازې یو امید او یو کوشش کافي دی. ستا دغو تیارو د راوتلو لپاره باید فیصله وکړې چې باید په کومه لاره لاړ شم، په اسانه لار که په سخته لار. په دنیا کې 95% خلک اسانه لاره انتخابوي او په دنیا کې همدغه 95% خلک معمولي ژوند تېروي. نو فیصله باید ته وکړې چې ته معمولي ژوند خوښوې یا د 5% خلکو ژوند چې د سختۍ وروسته تر هغه بل ښه ژوند نه وي. هره ورځ په ژوند کې نوي چیز زده کړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.